موسی علیہ السلام بوخ کی جادوګری و الله موسی علیہ السلام ته دغه سي معجزه ورلله چې ټول جادوګران د غیر مقابله نه عاجز وو د هر پیغمبر په وخت کې چې کوم څه عام او بخلکو کې رواج او رغي مطابق الله خپل پیغمبر ته معجزه ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم وخت کې مبعوث شوی و عربو او کې د فصاحت او بلاغت چرچا و شعر او شاعري پر چرچا و په خلکو کې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قران ورکو او دغه قران ورکو چې راغي فصاحت بلاغت پوره دنیا ورته حیرانه و بلکې هغه وخت کې د عرب راجموش قران دیول چیلنج ورکړل ول فقط به سورته اوله ورته ویل د قران مثال راوړی د ناجز شو ول چلو لس سورتونه د مثال راوړی تاسو کوم عربي کړه تاسو وای نبی علیہ السلام د قران د ځان نه جوړ کړل نو تاسو کوم عربي دغه ردینه مخ کې کوم سکول کې سبق نه دی ویلې کالج کې نه دی ویلې مدرسې کې نه دی ویلې استاد یې نشته چا سره تعلیم نه دی اصل کړه امید لیکل وستل نه پیژني دغه سي سړی کړي او کلام د ځان نه جوړول شي تاسو فصیح بلیغ خلک به تاسو ورنه جوړول راشي مقابله وکي په اخر کې یو تل فقط به سوري یو وړو کې صورت خورا وړي ځا دی عربو کې یو ډېر فصیح سړی وو د عرب دې تراجم وشو دله پیسې ورتللې ورته ویل مونږه محمد چیرل کړي صلی الله علیه وسلم د دې کتاب مثال غواړي ویل طالب مونږ روپۍ ورکړو تکین نور کارونه پرېږ د ور د قران مثال جوړ کړ ورته صحیح ده د پوره کال خرچه ورنه واغستل دې کې نه شپږ میاشتې پس دا سرداران د کور ته ورله یره ورزو جایزه خلک څومره کار کړي نو چې دی ورغلل دی وکړل د سره دا یو طرف ته دا د سپین جوړته مو وایو دا ګم چې به خلک چې دا ټول کاغذونه ردی کاغذونه نړو دی ورته ول څه دي لیکلي دي ول په خدای بشمن میاشتو کې مې دروسه پولیس نه دي لیکلي ولې دې نه دي لیکلي ول زرا زولي کما دا د عربو د ټولو نه فصیح بلیغ کسته زولي کم به چې کله د قران سره موازنه کو یقین مو که هیڅ برابر نه خوري ما تر خپل کلام نه شرم راځي زه وشلم د دې په گزار شپږ میاشتې هغه فصیح بلیغ د ټول عرب هغه تیر کړلې یو وړوکی آیات مسلمانانو ورسره ګورئ کله چې یو دغه سي کس چې هغه لیکل وستل نشي کولای یو دغه سي کس چې کوم سکول کالج ته نه دیتلې مدرسې ته نه دیتلې څوک استاد یې نشته لیکل وستل نشي کولای هغه دغه سي یو فصیح بلیغ کتاب پېښ وو چې 1400 کال دنیا د غیر مقابله نه عاجز ده دغه یو وړوکی صورت مقابله نشي کولای دغه مثال نشي راوړلې به دغه پیغمبر د دې د صداقت نه بلوي دلیل څه کې دی شي چې دغه سي امي پیغمبر یو دغه سي کتاب راوړو دنیا ته پېښ کو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا د الله رښتونه پیغمبر دی کوم کتاب چې راوړل د الله کلام دی وجه قرآن مجید هم یو ځای وایي پارا نمبر 21 آیت نمبر 48 کی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون پیغمبره تر دینه مخکې کوم کتاب نه لوستو نه تا په خپل خیلاس سره خط لیکلی دی اذا لارتا کچرته تا دغه ځکه ولې شي چې تاسو کتاب لوسته وي یا تاسو لیکل وستل کولای شي اذا لارتاب المبطلون دغه وخت کې به شک کوونکو شک کولای خو اوس ور دیو د شک څخه حق نه جوړیږي ځکه تا لیکل وستل نشو کولای تر دې چاو شاګرد نه کم مکتب کې تعلیم نه حاصل کړي به ته دغه سي کتاب پېښ کړي دین د صداقت دلیل ورلوي څه کوي او دویم ځکه قرآن مجید ذکر کوي سورہ شورا آیت نمبر 52 پارا نمبر 25 وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان پیغمبر تا ته پته نه و د وحی دراتلو نو مکه چې کتاب څه شي ایمان څه شي د ایمان او د کتاب د تفصیلات ته د پته نه او دریم ځکه قرآن مجید ذکر کوي سورہ اعراف پارا نمبر 9 آیت نمبر 158 آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله النبي الامي اے خلکو تاسو ایمان راوړئ په الله باندې او پر رسول نبی هغه باندې چې هغه امید لیکل وستل نشي کولای او څلورم ځکه قرآن وایي الذين يتبعون الرسول النبي الامي هغه خلک چې هغوی تابعداري کوي د هغه رسول او نبی چې هغه امید لیکل وستل نشي کولای او دا مضمون تقریبا د قرآن په ګڼو آیتونو کې موجود دی یو خبره مونږ تر قرآن نه معلومه شو چې پیغمبر امي و هغه لیکل وستل نشو کولای گویا د چې ما انا بقارئ نبی علیہ السلام دا جمله ویل زه لیکل زه وستون کې دی ما زه قاری نه یم د دې انکار د پیغمبر د امي کېدو د صفت نه انکار دی او د پیغمبر امي کېدل د قرآن په ګڼو آیتونو سره ثابت یو خبره
دویم نمبر دی وی الله ته خو پته و چې دا پیغمبر امید دی نو به ولې ورته چې اقرأ ته ولولا دا اعتراض په الله تعالی باندې دی او به تشبیه ډېره خطرناک ورکوي وی کې زب تا ته وې مخکې ما ویلا چیرې دا انګریزي کتاب ولول او تباغي نه پوي کې بیا زتا ته هم چې ول خلک بوچ دلې بنې دي نو نعوذ بالله دا دلې ولتوب صفت نسبت الله ته ګوري قرآن مجید را واخل چلو حدیث پرې دی یو نه ګڼ مثالونه بزتا ته وخمه چې باوجود د الله ته علم دی چې مخاطب ته علم نشته دا پدې نه پوي کې بیا سوال کوي تاسو ګورئ الله رب ذل جلال اراده وکړه چې انسان پیدا کړي انی جاعل فی الارض خلیفہ پرشتو نے رائے وغوښتله پرشتو د خپل رائے سمجھ مطابق هغه ورته مشوره ورلله بیا الله تعالی امتحان وکړ نمونه د اشیاء دی ته وخوله بیا الله د پرشتو نه تاسو کوي انبئونی باسماء هؤلاء او پرشتو تاسو ر دې سيزونو د نمونه خبر ما ترا کې ما ته نمونه وایي پرشتو کو د دې سره تعلق نه پرشتو له ورتل نه ور باندې پویدا الله تعالی علم او د پرشتي نه پويږي بیا ورنه ته اوس کې ولي کوي ته بیا وې ما ته بدل چې د پلان کې په انګريزي نه پويږي او بیا ورته زه ما ته وایا نو ته ما ته لیونه نه وې نعوذ بالله د نسبت له ونته به خدای ته کېږي باندې دین نمبر الله سره د علم نه ته اوس کوي موسی علیہ السلام ته الله وای و ما تلک بیمینک یا موسی موسی ستا پلاس کې سړي الله ته پته سره د علم نه ته اوس کوي او په دې کې ګڼ حکمتونه دي زغه حکمتونه کې شروع کوم خبر ور دي کیږي نو دریم خبره ده دریم نمبر الله نبی علیہ السلام ته دا ولي ویل اقرا تول ولا زبلری نزوا دا تاسو ګورئ دا یو تفسیر دی مشهور تفسیر دی دارالعلوم دیوبند شیخ تفسیر ته شوی دی او په پاکستان کې په جامع اشرفی کې دا شیخ الحدیث د شیخ حسن جان شهید رحم الله د حدیث استاد مسلم شخصیت دی یو وړو کې جمله وای دا ټول سوال حل کې ځکه وړم پاګې باندې ګڼ تفسیر تاسو ته پیش کوم سم کو نظم دا ګورئ دی وای اتم نمبر جلد 501 کی اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی آپ کو قرأت اور پڑھنے کا حکم بارگاہ رب العزت سے آپ کی صلاحیت اور قدرت کی بنا پر نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے اور اس رب کے مدد سے جس نے پیدا کیے ہر چیز کو دے ذکر دا کئی اللہ چی نبی علیہ السلام تا حکم کے چی والولا دادا نبی علیہ السلام دا صلاحیت اور دا قدرت پا بنیاد باندی نو چی رستا قدرت دے ستا کی صلاحیت سترے دل وستلو بلکہ سوئی دا صورت کے روز تو گورے اللہ تعالیٰ تذکرہ دے کئی ما انسان دا آدم نا وجود تراوستو یعنی کم رب چی انسان دا آدم نا وجود تراوستے شی اگر رب تا آگا دام خود لشی اقرأ بسم ربک اللذی خلق پیغمبر ترخپل نوم پا دخپل رب پا نوم سر دخپل رب پا نوم واخل مدد حاصل کرو دخپل صلاحیت پا بنیاد باندی دا دخپل استعداد پا بنیاد باندی دا دخپل قدرت پا بنیاد باندی دا اللہ نوم ہوا ہے مدد حاصل کرو کم رب چی انسانان دا آدم نا وجود تراوصل آغا رب ستا بچه باندې الوستلم جاری کرولش دا آیت مطلب دغو خدا خبیص کو کم مفسر نبری کم محدث نبری حتی چه خپل استازان یادی وی استازان و جماعت کم دین خودل لگه طول قرآن نمات خلاف خودل او بیده تفصیلی باز که امدق خبر مفتی اعظم پاکستان زمون دا ملک چکم پریڈو پاکستان باندې دغه ترجمه راغله مفتی شفیع صاحب نور الله مرکزو دم بخپل تفسیر اتم جلد کی صفحہ نمبر 1033 کی یو ځای کې لیکي دو ځای دغه خبر دم لیکلی دی چې الله تعالی ورته ولي حکم کړی دویم نمبر نبی علیہ السلام ورته وویل ما انا بقارئ ذل وسن کې دی ما د دې مطلب څه د فتح الباری د دې مطلب څه د تاسو ګورئ د بخاری شریف مشهور شارح دی دا کتابونه سره ځان سره ذکر راوړم ځکه که زم اوس د ګیډې نه لګیا شم او هم د ګیډې نه لګیا شم بیا خو ما هغه کې فرق نه پاتې کېږي کم از کم زه تاسو ته دا ښیم چې زه د ګیډې نه یم لګیا 1400 کاله مسلمانانو د قرآن دغه مطلب بیان کړی دی د حدیث دا د بخاري شریف مشهوره شرح ده حافظ ابن حجر اولنې جلد فتح الباری صفحه نمبر 31 کې دی لیکي لا تقرؤوا بقوتك ولا بمعرفتك تر خپل معرفت او قوت د وجنه تا در حکم نه کیږي استول ولا بلکې دا د دی وجنه کیږي
कम अल्लाह ची इंसान द आदम न वजूद तरा वसो पदे बांधे कादिरो आगा अल्लाह स्ता पर जब बांधे कुरान हम जारी के बोले इस तरह का पनुम बांधे हो और बेलान दिली की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते पर मा अना बिखारिन ज़कुल वस्तुन के ने ज़वल वाला मुदावर का जवाब वर्के हदीस मतलब कई बाकरो माज़ा अकरो ज़संग वल वाला और सवल वाला हक जुड़े रे शिताते उकस्ते वल वाला था तो इस सवल वाला तो पूछ गई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब ते दगे कबीले ने ज़सवल वाला संगे वाला और दक कबीर ज़मून मुफस्सिरीन ने लिखी लला मुफ्ती शफी से इब्राहिम पर अख्पल किताब की लिखी आपका उज़र पर माना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उज़र पेश कवल ज़क़ुल सुन के ने ज़वल वाला इस वजह से है कि आपको इस जुमले के माना मुतय्यन न हुई हो पता वर्ता न लगे रची दे माँ बांधी सवेल वाड़ी से सवाया माँ कि मुझसे क्या पढ़वाना चाहती है और ये अमर कोई खिलाफ शान नहीं या बावजूद तयीन मुराद के इस सबब से कि क़िरात का इस्तेमाल अक्सर लिखी हुई चीज़ को पढ़ने के माना आता है ज़सवल वलम ससीस तारा वड़े जैसा गवल वलम तरह तसवेसा दो पेरे उठ जिब्रील वेले इक़रा वल वला मा नबी खारिन बिया व इक़रा मा नबी खारिन ज़क़ुल वस्तु पदा द्रेम ज़ले दर सिरावने उजान तेरा लिस्दे को दे दसर बारा च मानुसियत पैदा शे से कागा परिश्दा हुआ पूरे पैगंबर इंसान हुई बशरी ज़रूरियात दार पैगंबर सर तड़ली पैगंबर बांधी तब राजी पैगंबर बसर दर्द राजी पैगंबर त बीमारियां नहीं लगी कि संग जाम इंसानान त लगी पैगंबर बांधी दगा से बशरी यर राजी कम से मावता राजी